د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن چهارشنبه د جوزا یا د غبرګول د میاشتې 14مه د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 15 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د کابل کندهار پر لویه لاره ترافیکي پیښه کې 15 تنو ته مجروب لاوخته. بادغیس کې 3 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته خوراکي توکي وسوځول شول. او د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د دولتي رازونو د افشا کولو له توره برات ترلاسه کړ. وسم بشپړ خبرونه. د کابل کندهار پر لویه لاره ترافیکي پیښه کې 15 تنو ته مجروب لاوخته. د غزنی امنیتي مسؤلینو د کابل کندهار په لویه لاره د بې ترافیکي پیښې له امله 15 تنو ته د مجروب لاوختو خبر ورکړی دی. د غزنی د امنیه قومندانۍ بیان خالد سرحدي رسنیو ته ویلي چې پرون سهار د کابل کندهار په لویه لاره د غزنی په نانی سیمه کې د 2 موټرو ترمنځ ترافیکي پیښه کې یو تن مړ او 4 نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې ټپیان د درملنې په موخه غزنی ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. د یادې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوی دی. بادغیس کې 3 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته خوراکي توکي وسوځول شول. د بادغیس په غورماچ ولسوالۍ کې د ټاکل شوی کمیټې له لوري 3 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته خوراکي توکي راټول او سوځول شوي دي. د بادغیس د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلینو د رسنیو ته ویلي چې یاد اندازه خوراکي توکي چې د مصرف نیټه یې پای ته رسېدلې وه او بې کیفیته ثابت شوي د یاد ولایت د غورمچ ولسوالۍ له هټیو او بازارونو څخه راټول او د مسؤلینو په شتون کې وسوځول شول. مسؤلینو د غورمچ ولسوالۍ له اوسیدونکو چې په بازارونو کې د تیر تاریخ بې کیفیته او غیر معیاري توکو او درملو لیدو سره ټاکل شوې کمیټې مسؤلینو ته خبر ورکړی تر څو د یادې ادارې د مسلکي ټیمونو لوري مشکوک خوراکي توکي او درمل وارزول شي. او د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د دولتي رازونو د افشا کولو له توره برات ترلاسه کړ. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې عمران خان په دغه قضیه کې برات اخیسته، خو یو بله قضیه چې د محکومیت له امله یې په بند کې پاتې وي. 71 کلن عمران خان په 2022 زیږدیز کال کې دغه قضیو له امله هغه خپله د سیاسي دسیسې بولي. د پاکستان لومړي وزیر په توګه له دندې ګوښه او په 10 کلن بند محکوم شو. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی اعلان بل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.